د هلمند پوهنتون کې د هیواد په کچه د نشي توکو څخه د خلاص افغانستان تر سرلیک لاندې د یوه کنفرانس رسنیزه ناسته ده چې د دې پوهنتون مسؤلین وایي دوی به د هلمند لپاره د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې ښه زیری ولري او دوی ټول مسلکي استادان او کارکوونکي به په دې برخه کې خپل پوره هڅې ونه سپموي. نن ورځ لومړی معلوماتي او مطبوعاتي غونډه وه او دا چې یوازې رسنیو ته او ادارو ته د دې په اړه معلومات ورکړل شول چې دا کنفرانس به کومه محتوا لري، کوم موضوعات پکې کېږي او څه وخت به وي. د مختلفو پوهنتونونو څخه به استادان راځي، خپلې مقالې به دلته بیانوي، د موضوع متعلق به هغه خپله علمي وړتیا ښکاره کوي. دا کنفرانس بشپړېږي او ترسره کېږي په دې برخه کې ټولې هغه تخنیکي علمي اداري چارې چې دي هغه باید زموږ د خپل با تجربه متحدو ژمنو استادانو همکارانو او په ولایت کې زموږ د اړونده سکتوري ادارو همکارانو ولایت مشرتابه په همکارۍ باندې مخ ته وړو. بلخوا بیا یو شمیر هلمند میشتي د دې کنفرانس د ښه تطبیق غوښتنه کوي ترڅو په حقیقت سره د نشي توکو څخه خلاص افغانستان واوسي. هدف زموږ دا دی چې کار که کېږي باید مستقیما ډایرکټ هغه بزګر و هغه زمیندار و هغه ته ورسېږي، دغه پلان ته د عمل جامه ور واغوستل سي. موږ په تېره کې د دې په وړاندې باندې مبارزه که سوې وه خو هغه مبارزه داسې په عمل کې نه وه، ځکه دا مبارزه نه وه چې مثلا په نشي توکو روږ کسان به له یو شهر څخه انتقال کړل بل ښار ته. ویلی سو چې یاد کنفرانس به د کال تر پایه د نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په ګډه تطبیق او د نشي توکو سره د مبارزې لپاره د ښه پایلو په لرلو سره ترسره سي.